ومسپرکی رویا نوی محصول جوړوي. اول پیژندګلوي. رویا د خپل کاري خپرونې سره سم مخته ځي ترڅو خپل خرڅلاو ته وده ورکړي. د تګلارې سره سم هغه غواړي چې نوی محصول تولید کړي، خو نه پوهیږي له کوم ځایه پیل کړي. هغه له امینه جانې څخه مشوره اخلي. امینه وایي د نوي محصولاتو تولید په سوداګرۍ کې د پیرودونکو او دکاندارانو د لیوال ساتنې یوه لاره ده، په ځانګړې توګه ستا لپاره چې په خپل محصولات تولید او خرڅوي. امینه څرګندونه کوي چې د محصولاتو د پراختیا لپاره دوه لارې شتون لري. اول، په اوسني تولیداتو کې نوي توپیرونه راوړئ. د یو تولید په جزئیاتو کې نوي توپیرونه راوړل په داسې حال کې چې د هغه عمومي بڼه په هماغه ډول پاتې کیږي. دوهم، په پوره ډول نوي تولیدات جوړ کړئ. داسې تولید جوړ کړئ چې ډیزاین او بڼه یې نوي او مخکې مو هغه نوي خرڅ کړئ. دوهم، د نوي تولیداتو جوړول. امینه رویا ته وایي چې د یو نوي تولید جوړونه 4 اصلي پړاوونه لري. لومړی ګام څارنه، دوهم ګام طراحي، دریم ګام ازموینه او تولید، څلورم ګام بازار موندنې او خرڅلاو. امینه رویا ته یادونه کوي چې نوي محصولات باید د هغې سوداګري نښان وښیي ترڅو اعتبار یې هماغسې پاتې شي. لومړی ګام څارنې. امینه وایي مخکې له دې چې ته یو نوی تولید جوړ کړې باید څارنې ترسره کړې ترڅو پوه شې چې خلک څه ډول تولیدات رانیسي. راځه بیا کتنه وکړو هغه څارنو ته چې تا ترسره کړې او نوي معلومات په هغه کې اضافه کړو. هغه له رویا څخه څو پوښتنې کوي. اول، ستا کوم محصولات تر ټولو ډیر بریالي وو؟ دوهم، هغه پیرودونکي چې ستا د نامتو تولیداتو څخه ډیرې ګټې اخلي کوم کسان دي؟ دریم، هغه تولیدات چې ستا خپل تولیداتو په څیر دي او په بازار کې نوم لري کوم دي؟ څلورم، په بازار کې هغه کوم تولید دی چې د هغه د تولید لپاره اړوند مهارت ولري؟ پنځم، په بازار کې اوسني موډونه کوم دي؟ د رویا دودیز تولیدات ستر بریالي محصولات وو. زیاتره پیرودونکي یې له 18 نه تر 30 کلونو میرمنې وې چې په لاس ګنډل شوي غوره کیفیت لرونکي جامې خوښوي او له ځانګړې ښځینه او دودیزو جامو دوکانو څخه پیرودنې کوي. دا میرمنې د خپل ماشومانو لپاره هم پیرودنې کوي. نو رویا پریکړه کوي چې د ښځینه او دودیزې جامې تولید کړي. هغه نیت لري چې تر ټولو نوي تارشمار ګلدوزي چې په بازار کې لیدلې ګټه واخلي. دوهم ګام طراحي. امینه وایي الهام اخیستنه د دې لامل ګرځي چې اوسني محصولات په نوي او توپیر لرونکي محصولاتو بدل کړي. که ته هم هماغه محصول تولید کړي چې نور کسان یې تولیدوي هیڅوک هغه نه رانیسي. د الهام پسې وګرځئ. هغه خلک او شیان ته چې ستاسو په شاوخوا کې دي وګورئ. په بازار، دوکانونو، په هغه ټولنه کې چې تاسو یاست او طبیعت ته وګورئ. کتابونه، مجلې او انټرنیټ ته رجوع وکړئ. نور محصولات ته ځیر شئ چې ستاسو راتلونکي محصول په شان دي. رویا د خپلې کتابچې د شاوخوا نه یوه برخه الهاماتو ته ځانګړې کوي. هغه هر چیرته چې ځي خپله کتابچه له ځان سره وړي ترڅو خپل نوي فکرونه او د هغه شیانو انځورونه چې دې ته الهام وربخي په هغې کې ثبت کړي. امینه وایي کله چې کوم فکر ستا په ذهن کې راځي کولی شي د هغه ډیزاین یې خپل په کتابچه کې رسم کړي. دریم ګام ازموینه او تولید. امینه وایي رویا جانې وروستی ګام ستا د طرحې ازموینه ده. طبیعي ده چې نه غواړې داسې یو محصول تولید کړې چې د پیرودونکو د خوښې وړ وي. رویا خپل نوې طرحه له هغه کسانو سره چې ورباندې باور لري، کورنۍ، ملګري، دوکانداران او پیرودونکي سره ازمويي. هغه د خپل طرحې مخاطبانو ته څرګندونه کوي، خپل طرحې هغو ته ښیي او د هغو نظرونه لیکي. رویا هغه بېلابېلې ویناوې چې هر چا وړاندې کړي له یو بل سره مقایسه کوي. وروسته له دې هغه طرحه او ترکیب رنګ خوښوي چې له ټول نه زیات نمتو دی. هغه پریکړه کوي چې یوه جامه د نمونې په توګه تولید او دوکاندارانو ته یې وښیي. امینه رویا ته وایي ترڅو د یو جوړه ښځینه جامو بیه محاسبه کړي ترڅو باورمنه شي چې د دې جامو د جوړولو نه ګټه ترلاسه کوي. امینه د جامو په بیه ښودلو کې د رویا سره مرسته کوي. امینه همدارنګه رویا ته یادونه کوي چې د جامو کیفیت ته یو لږ معیارونه جوړ کړي. یا دا چې غوره کیفیت څه معنا لري. څلورم ګام تبلیغات او خرڅلاو. امینه دوام ورکوي. اوس هغه کارونه چې خپل د نوي او ښکلي تولیداتو د تبلیغاتو لپاره یې باید ترسره کړي په ګډه سره یې ګورو. یو، خپل د سوداګرۍ نښان پر خپل تولیداتو ونښلوئ. د خپل سوداګریز نښان هویت پر خپل تولیداتو باندې ځای پر ځای کړئ. دوهم، خپل د خرڅلاو توکو ته وده ورکړئ او تمدید یې کړئ. دریم، خپل تولید تبلیغ کړئ. پیرودونکي او هغه دکانداران چې غواړي ستاسو په مخ کې راشي او هغه کارونه چې د دې منظور لپاره یې باید ترسره کړئ مشخصه کړئ. کولی شئ د کورنۍ،
ملګرو دکاندارانو او پیرودونکو څخه مرسته واخلئ. رویا خپل نمونه جامه هغه دکاندارانو ته وړي کوم چې د ښځینه او دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې دي. هغه دا نمونه خوښوي او د هغه د تولید سپارښتنه ورکوي. عامر جانې دومره څارنې طراحي او ازموینې ارزښت یې درلود. رویا سترې هیلې او روښانه راتلونکی لري.